هی سلامونه قدرمنو صابر جان یم او بیخي خاموشي ده وایي چې ښه ښکلې سارا وې او زمونږ بیا له دنیا وې نو بیخي خاموشي ده صرف د مرغو چغار د کارغانو اوازونه نور پکې سم نشته دی ډېر پرسکونه ځي کله هم چې په ژوند کې لږ ستړی شمه او کارونه یا غمونه راباندې لږ زور وکړي نو بیا داسې ځای ته راشمه دا ته لږ ښایمه څومره خاموشي ده او څومره ښایسته بوټي دي دا وګورئ جی قدرمنو بس دا خاموش ځای او دا ښکلې پټي تاسو به هم دې ځای نه خوند واخلئ ښکلې د الوچو باغونه خو الوچې پکې اوس نشته دی لا ځکه چې د الوچو وخت ختم شوی دی دې خوا تش وږي ښه ښکلی زبردست ماحول ښکلې هواګانې بس د انسان روح پکې خوشحال شي نو ما د زړه د ذهن د سکون دپاره دې ښکلي ځای ته راشم او ډېر ښکلي او هسې هم وایي چې شینکۍ د انسان ذهن ته ډېر زیات چې کوم دی سکون رسوي او بیا ښکلې هواګانې هم لګي نو واه بس دا مې درته ښول او دلته په دې ځای کې چې کله دا الوچې وشي نو بیا چې راشم نو دلته سړی ناست دی او الوچې هم خوري دلته 2 کرسۍ ایښې دي مونږ او دلته ناست یو دا مې د ملګري ځای دی خو ډېر ښکلی ځای دی نو بیا دلته راشم او دلته بیا چې کوم دی نو ځان چې کوم دی په سکون کو بس دا مې درته ښول قدرمنو تاسو ته هم چې کله موقع میلاویږي خامخا د خاموش ځای ته ځان رسوئ او بله دا چې ځان له لږ ټایم ورکوئ چې تاسو لږ ځان له کښېنئ خو چې موبایل در سره نه وي چې ته په وټسپ باندې نه یې لګیا ډېره ښکلې هوا چلیږي ډېره یخه هوا چلیږي بس وریځو هم چې کوم دی ګوري ورځې راغلي دي او شاید چې ماښامه پورې باران هم وشي نو زه چې هر چېرته اوسئ الله هم خوشحاله ساته ستاسو داسې ځایونه خوښ وي او که نه کمنټس کې راته ضرور ووایئ